بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن دوشنبه د 1440 کال د سفر المظفر میاشتې 22مه چې د 1403 کال د وګي له 5مې او د 2024 کال د اگست له 26 نیټې سره سمون خوري. د دې مهال کورنۍ او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې هم د خبرونو سرټکي. قطري چارواکو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال سره لیدنه کې ویلي دوی د کابل او دوحې ترمنځ د مستقیمو پروازونو پیل په لټه کې دي. د ځینو سازمانونو او هیوادونو ته د اسلامي امارت توند غبرګون. د لوړو زده کړو وزیر وایي تیر کال دولتي پوهنتونونو کې 14 نوي پوهنځي رامنځته شوي دي. له افغانستانه د بهرنیو وګړو لیدنه 32 سلنه زیاته شوې ده. د حزب الله جهادي ډلې تازه په اسرائیلو 320 توغندي او ډرون توغولي دي. او فرانسې د ټلګرام بنسټګر نیولی. دا هم بشپړ خبرونه. قطري چارواکو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال سره لیدنه کې ویلي دوی د کابل او دوحې ترمنځ د مستقیمو پروازونو پیل په لټه کې دي. په کابل کې د قطر سفارت نوي مستشار مردوف القاشوطي د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتنه کې ویلي قطر له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته د دوام ترڅنګ غواړي په بیلابیلو برخو کې له اسلامي امارت سره خپله همکاري پراخه کړي. القاشوطي ویلي د دوه اړخیزو اړیکو پر بنسټ قطر یو شمېر ځوانانو ته د بانکدارۍ په برخه کې د ظرفیت لوړولو لنډ مهال زده کړو ترڅنګ هڅه کوي چې د کابل او دوحې ترمنځ مستقیم پروازونه پیل شي. بل پلو بیا په دې کتنه کې سیاسي مرستیال ویلي قطر د اسلامي امارت په بهرني سیاست کې مهم ځای لري او کابل له دوحې سره په اقتصادي، سیاسي، ښوونیز، صنعت او د پانګونې په برخو کې دوه اړخیزو همکاریو ته لیواله دی. مولوي عبدالکبیر دې کتنه کې ویلي له اسلامي نړۍ څخه هیله لري چې په خپلو هیوادونو کې افغان ځوانانو ته د لوړو زده کړو فرصتونه برابر کړي. همداراز دې لیدنه کې مولوي عبدالکبیر د فلسطین موضوع په اړه د قطر د دریځ او سیاست ستاینه کړې او په خبره اسلامي امارت د فلسطین د خپلواک دولت غوښتونکی دی. د ځینو سازمانونو او هیوادونو ته د اسلامي امارت توند غبرګون. اسلامي امارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د نوي قانون په اړه د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو د نیوکو په غبرګون کې ویلي دغه قانون د اسلامي شریعت پر اساس جوړ شوی دی. د اسلامي امارت د ویان مرستیال ملا حمدالله فطرت وایي دا قانون د یو فرد یا شخص په خوښه نه بلکې د اسلام له معتبرو نصوصو څخه اخیستل شوی دی. د اسلامي امارت د ویان مرستیال ښاغلی فطرت زیاتوي چې دغه قانون په تطبیق کې به له زور او تاوتریخوالي څخه کار نه اخیستل کیږي او په نرمۍ به د دغه قانون مادي پر خلکو عملي شي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دغه نوی قانون تیره اونۍ د 15 مادو په لرلو سره تصویب او په رسمي جریده کې خپور شو چې یاد وزارت یې په پلي کولو مکلف شوی دی. تاسو زموږ غږ له امت راډیو څخه اورئ. د لوړو زده کړو وزیر وایي تیر کال دولتي پوهنتونونو کې 14 نوي پوهنځي رامنځته شوي دي. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم د یوه کلن راسته راوړنو پروګرام کې ویلي دولتي پوهنتونونو کې د دکتورا 11 ماسټرۍ 14 پروګرامونه 14 نوي پوهنځي او په خصوصي پوهنتونونو کې د ماسټرۍ 10 پروګرامونه رامنځته کول له مهمو لاسته راوړنو دي. د لوړو زده کړو وزیر ویلي د هیواد د تحصیلي سکتور پیاوړتیا په موخه 640 علمي کادرونه د آزادې سیالۍ له لارې جذب او 1419 کارکوونکي په اداري، مسلکي او تخصصي بستونو کې په دندو ګمارل شوي دي. ښاغلي ندیم ویلي تیر کال یې 2212 تنه محصلین چې له هیواد څخه بهر په لوړو زده کړو بوختو بیرته افغانستان ته راستانه او اسناد یې ارزول شوي دي. د لوړو زده کړو وزیر زیاته کړې اوس مهال د هیواد په پوهنتونونو کې 1,09,091 تنه محصلین په زده کړو بوخت دي چې په تیر کال کې 50,950 تنه محصلین فارغ شوي دي. نوموړي همداراز ویلي د دیني او ملي ارزښتونو او نړیوالو معیارونو سره سم 111 تحصیلي نصابونه اصلاح او د منظورۍ په موخه ذي صلاح مراجعو ته استول شوي دي چې یادو نصابونو کې 9 د لیسانس، 15 د ماسټرۍ او 2 د دکتورا سویې نصابونه شامل دي. له افغانستانه د بهرنیو وګړو لیدنه 32 سلنه زیاته شوې ده. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وايي افغانستان ته د بهرنیو تګ راتګ کې
دا زیاتوالی تیر اسد میاشت کې راغلی. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د سرطان په پرتله اسد کې افغانستان ته 32% زیات بهرني وګړي راغلي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې زمري میاشت کې ټول 3400 بهرني وګړي د ځمکې او هوا له لارې افغانستان ته راغلي او تللي دي. هېواد ته د راغلیو بهرنیو له ډلې 90 مېرمنې دي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې ویلي 206 بهرني وګړي د سیاحت، تاریخي او لرغونو سیمو څخه د لیدنې پر موخه افغانستان ته راغلي دي. د فراه بخش آباد بند انحرافي تونلونه بشپړ شول. د اوبو او انرژۍ وزارت خبر ورکړی چې د فراه ولایت د بخش آباد بند د انحرافي تونلونو کیندنه بشپړه او د مهال د تونلونو د سیم توولو برخې چارې روانې دي. د فراه ولایت د سندیزي فرعي حوزې رئیس ملا برهان الدین مینوال د یاد بند لا کاري پروسې څخه د لیدنې پر مهال اړوند مسؤلینو ته د چارو د غوره پر مخ وړلو او چټکتیا سپارښتنه کړې. د یادونې وړ ده چې د بند په جوړېدو 4 ساعته کار دوام لري چې په سیمه کې د کافي وسایلو او تجهیزاتو د شتون ترڅنګ د اوبو او انرژۍ وزارت له لوري اړینه بودیجه هم ورته ځانګړې شوې ده. د بخش آباد د اوبو بند د هیواد په سویل لویدیځ کې یو له مهمو بندونو دی چې د 1 میلیارډ متره مکعب د اوبو د ذخیرې ترڅنګ د 29 میګاواټه برېښنا د جوړولو وړتیا لري. او د کورنیو خبرونو وروستی دا چې لوګر کې 3 دیني مدرسې او 15 ښوونځي بیا رغول کیږي. د لوګر ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د ولایت په مرکز په العلم او ټولو ولسوالیو کې 3 دینی مدرسې او 15 ښوونځي بیا رغول کیږي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست ویاند شاپور عرب رسنیو ته ویلي چې دا ودانۍ د تیرو جګړو له امله ویجاړې شوې چې تازه د پوهنې وزارت په مالی لګښت د روان 1403 کال تر پایه په مرکز په العلم او ولسوالیو کې بیا رغول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې دا پروژې د آزادې داوطلبۍ له لارې اعلان ته سپارل شوې چې د تدارکاتي پروژې له بشپړېدو وروسته به یې د بیا رغونې چارې پیل شي. د ویاند په خبره د یادو ودانیو له بیا رغونې سره به د دیني مدرسو 1000 تنه او د ښوونځیو 1500 زده کوونکو ته د لیک لوست خوندي چاپیریال برابر شي. او دا هم لا هېواده بهر څو بهرني خبرونه. د حزب الله جهادي ډلې تازه په اسرائیلو 360 توغندي او ډرون توغولي دي. د الجزیرې ټلویزیون خبر ورکړی چې لبنان حزب الله له لوري د اسرائیلو پر اشغالي سیمو توغندیز او ډرون بریدونه شوي دي. بلخوا د لبنان حزب الله غورځنګ خبر ورکړی چې د اشغالي فلسطین شمالي سیمو کې د دښمن یو شمېر پوستې او نظامی مرکزونه په پراخه کچه په توغندیو او ډرونونو په نښه کړي دي. له دې سره د اشغالګر اسرائیلو پوځ هم منلې چې اسرائیلي لوري ته 360 تنه توغندي او ډرون توغول شوي دي. یاد غورځنګ زیاته کړې چې د عملیاتو لومړی پړاو په بریالیتوب سره پای ته رسېدلی چې د دښمن د پوستو او نظامی مرکزونو په نښه کول پکې شامل وو. د یادونې وړ ده چې د سیمې هیوادونو سره د اسرائیلو نظامی ټکرونه ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي چې شنونکي د وضعیت د اسرائیلو نابودۍ او زوال پیل ګڼي. او د بهرنیو خبرونو وروستی دا چې فرانسې د ټلګرام بنسټګر نیولی او لامل په غربي سیاست نیوکو ته اجازه ورکړې ده. فرانسوي رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد چارواکو تیر ماښام د ټلګرام بنسټګر روسي پاول پاریس ته څیرمه په یو هوایي ډګر کې نیولی او په نوموړي د کوچنیانو ضد او نورو جرمونو تور پورې شوی دی. چارواکو څرګنده کړې ده چې ډېر لاملونه شته. یو پکې چارواکو سره نه همکاري وه چې له امله یې نوموړی په ګڼو تورونو تورن شوی دی. خو د چارو یوه امریکایي کارپو سپوټنیک سره په خبرو کې ویلي چې د یوه پلان شوې سیاسي قضیه ده او لامل یې دا دی چې ټلګرام په غربي سیاست نیوکو ته اجازه ورکړې ده. فرانسوي رسنیو لیکلي که په نوموړي دغه تورونه ثابت شي نو تر 20 کلونو پورې د بند سزا ورکول کېدی شي. د امت راډیو ډېر معزز اوریدونکو دا د دې مهال کورني او بهرني خبرونه. تر بیا ښې چارې الله ممل.